سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. د 9مې امنیتي حوزې امر وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو له لوري تر پیژندنې وروسته خپل چاودونکو توپ ته چاودنه ورکړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 3 کارکوونکي، 2 پولیس او یو بل ولسي وګړی ټپیان دي. حوالی ساعت 8 صبح یک فرد مهاجم که قصد حمله به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات داشت توسط پلیس قهرمان کابل قبل از رسیدن به هدف شناسایی شد و در اثر تیراندازی پلیس مواد انفجاریش به فاصله حدود 20 متری از موتر کارمندان کمیسیون انفجار کرد که متاسفانه در این حادثه ما 4 نفر ملکی زخمی داشتیم و 2 نفر از پلیس ما زخمی است و 1 نفر از قهرمانای پلیس ما به دلیل شدت جراحتی که داشت بعداً به شهادت رسید. د ننګرهار د بچراګام ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کس چې مولا محمود نومېده تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې نښته کې 12 نور طالبان هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ له غزني پرته د پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو وروسته له ټاکنیزو ادارو غوښتي چې د دغې پروسې روڼتیا ته ډېر پام وکړي. دغې ادارې په یوې اعلامیې کې په ننګونکي امنیتي چاپریال کې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی او د جعلي رایو پر باطلولو هم ټینګار کړی دی. یو نامه همداراز ټاکنیزې ادارې هڅولي چې د ولسمشر ټاکنو په اړه هم لاس په کار شي. ولسمشر غني وایي د هلمند د کجکي بند د پراختیا کار به ډېر ژر پیل شي. ښاغلي غني تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې د هلمند ولایتي شورا له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې یوه ترکي کمپنۍ چمتو ده چې د 115 میلیونو ډالرو په ارزښت پر یاد بند چې د 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت به ولري پانګونه وکړي. ولسمشر د هلمند ولایتي شورا له غړو وغوښتل چې د وژل شویو خبریالانو نوملړ د برابر کړي څو د خبریالانو د کورنیو د ملاتړ له صندوقه ورسره مرستې وشي. او د ملي پوځ 2 افسران او د ځانګړې قطعې یو سرتیری د قتل په تور په بادغیس کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امیني وایي دغو کسانو تېره شپه د قلعه نو ښار په دهکدی باغک سیمه کې پر یو کور ډزې کړې وې چې له امله یې د محمد رحمان په نامه یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. د نوموړي په وینا یاد کسان تر پیښې وروسته له وسلو سره یو ځای نیول شوي او دمګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.